بسم الله الرحمن الرحیم د حسن خان ډیجیټل ملګرو سلامونه درته وایم په سکرین باندې تاسو ته پته لګي چې دا وخت زما سره کوم شخصیت دی د ستارو محتاج نه دی ممتاز عالم دین او د پاکستان چې اسلامي نظریاتي کونسل کوم یو آئینی اداره ده د هغه پخوانی چیرمن هم پاتې شوی دا وخت اعزازي پروفیسور دی د پیښور یونیورسيټي او په یو ټیم کې د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر مو ډاکټر قبلا یاسب زموږ سره دی ډاکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم حسن خان. ډیره مننه ډاکټر صاحب خبرې کوو د افغانستان کې چې دا کم پرمختګ شوی دی چې د تقریبا ویل کېږي چې د زورو پورې علماء کرام هغه راغون شوی هغه یو قرارداد پیش کړی دی یو ریزولوشن پیش کړی دی د تاسو په څه نظر ګورئ او هغه کې بیا د افغانستان خوره د بل چا خلاف استعمالولو چې کم دی داغه د نه استعمالولو ترغیب بلکې امارت ته حکم هم ورکړی دی چې را د منع کړی شي حسن خان ز خو دا اعلامیه چې کوم راغلی دا اگر چې دوی دا فتوا خو ورته نه دی ویلي اعلامیه ورته ویلي دي خو دا ز دته داسې ګورم چې دا یو فتوا دا یو شرعي رائے دا چې هغه فتوا وی او زه خو ډیر خوشبینه یم چې دا یو ډیر غټ قدم دی او د افغانستان د ګډ نه علما را غونډ شوي دي او هغه علما ډیر په جد سره او ډیر په وضاحت سره دا ویلي دي چې افغانستان خاوره چې کومه ده دا د بل ګاونډي ملک خلاف استعمالېدل جایز نه دي او بیا دا ویلي دي چې موږ خپل په ډیرو ستونزو کې نښتي یو نو د افغانستان د مفاد لپاره هم دا ضروری ده چې مونږه د ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات وساتو نو زما په انداز خدای یو ډېر غټ پیغام دی تحریک طالبان پاکستان ته چې هغوی د قلار شي او په پاکستان کې چې کوم دوی په خاص خطو کې په د خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاعو کې او په وزیرستان کې څه عملیات کوي د دې نه دوی ودرېږي نو زه خو خوشبینه یم چې دا ډېر ښه قدم دی ډاکټر صاحب دې کې یو خو رپورټ دا هم راغلی دی چې را په دې کې د افغانستان چې کوم چیف جسټس دی حقانی صاحب هغه مو پکې وزیر اعظم صاحب چې دی مولا حسن اخون صاحب دویم پکې او بعض رپورټس دا وایي چې مولا هیبت الله صاحب مراته خو غوي نه دی راغلی د حواله سره تاسو سره صدا شته دی معلومات بالکل دا ما هم اوریدلی دي د خاص ذرایعونه چې مولانا عبدالحکیم خو موجود چې کوم قاضی القضات ته او وزیر اعظم چې کوم د دوی مولا حسن اخونزاده دی هغه موجود او مولا هیبت الله هم راتللو هڅه کړې وا خو بیا سو وجوهات داسې جوړ شول خو اصل خبره دا حسن خان چې دا دومره غټه فیصله او دومره جید علماء کرام چې راغونډيږي چې هغه علماء کرام د امارت اسلامی ډیر حامیان دي او ملاتړ کړي دي دا بغیر د امارت تایید نه دوی دومره غټه اجتماع نشي کوله نو د دې مطلب دا دی چې د امارت شرعیه د دې سره باقاعده هغه د تایید دی او توثیق دی نو دا اجتماع چې شوې دا یو لکه څنګه مونږ وایو یو پرایویټ اجتماع نه ده بلکې دیتا د حکومت او د اقتدار د واکمنانو تایید حاصل دی درته ډاکټر صاحب یو تاثر پاکستان کې تاسو میډیا یا سوشل میډیا باندې ګورو یا مختلف ګروپونو کې دا تاثر دی چې دا د پاکستان کوم غوښتنه وا یا غوښته وا د هغه یو قسم لا هغه باندې عمل وشو او یا د پاکستان د موقف چې کوم دی د هغه تایید وشو تاسو ته کوم نظر ګورئ زما خیال دا دی حسن خان چې په ظاهره هو ښکارېدله چې ډیره غټه تلخی ده او د یو بل نه ډیره غټه ګیلې دي خو زمونږ ملګری ملتونه چې او هغه مصروف وو چې په هغې کې سعودي ته خاص اهمیت حاصل دی او ما ته ښکاري دا زما خپل چې تر اوسه پورې کوم معلومات دي چې سعودي کومه ډیپلوماسي کړې ده د هغې ډیپلوماسۍ نتیجه ده چې افغانستان دا د علماء کرام طرف نه دا قدم واخیسته شو او چې د دې سره څنګه چې ما گزارش وکړو چې د ریاست او د اقتدار د واکمنانو د قندهار مکمل تعاون او تایید موجود دی نو یقینا چې د پاکستان موقف چې دی
هغه ته خو ډیر غټ تایید حاصل شو او د سعودي سفارتکارۍ نه انکار نشي کېدی. هلکه تاسو وایئ چې یاره دې کې د سعودي دا کوم چې څو ورځې وړاندې په ریاض کې یوه غونډه شوې وه د پاکستاني وفد او د افغان وفد او ورته کې د سعودیانو سره لکه تاسو وایئ چې دا د هغې نتیجه تاسو ته ښکاري هغې کې پکې څه شوي په دې باندې؟ جی حسن خان زه وایم چې د سعودي پکې ډېر اهم رول دی، خو صرف سعودي نه دی، په افغانستان کې دننه ډېر علما کرام داسې دي چې هغوی ډېر په سنجیدګۍ سره دا غوښتله چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی چې د دوی د ځمکې نه څه کوي هغه د کول بند شي. نو داسې نه ده چې یاره څه خاص یو سفارتي جبر دی، بلکې دننه هم یو صورتحال داسې موجود وو چې ډېر علما کرام داسې وو چې هغوی په دې ستونزه باندې خوښ نه وو او هغوی غوښتله چې د پاکستان ګیلې د مونږ ختمې کړو. ډاکټر صاحب بس که مونږ دا ووایو نو امارت ته مخکې مسلې وې د تحریک طالبان خلاف کاروایانو کول ځکه چې یو مشترکه دا به ویل کېدل چې جدوجهد یې کړی څه خلکو به داسې خبرې کولې وي دوی ته دا ډېره ګرانه ده چې یاره لکه دوی منع کړي ځکه نظریاتي د دوی یو بل سره ډېر زیات هماهنګي ده یو بل سره په افغانستان کې چې کله جهاد ورته دوی وی حکومت تیر حکومت خلاف هغې کې ډېر زیات یو بل سره لاس مدد کړی دی. نو اوس تاسو ګڼئ چې دا امارت ته یو اخلاقی یا یو دینی غونډه چې کوم دې سپورټ میلاو شو بیس میلاو شو چې په دې بنیاد باندې دوی به ټي ټي پی سره خبره وکړي؟ بالکل د تاسو چې څنګه وې زما هم دا خیال دی چې یقینا چې امارت اسلامی ته ډېر غټ یو حمایت حاصل شو د علماء کرامو او بنیادی خبره دا ده چې تحریک طالبان پاکستان چې دی د هغوی بیعت ته باقاعده د مولا هیبت الله اخونزاده نه نو د بیعت خو شرعي تقاضې دا دي چې کله امیر حکم وکي امیر امر وکي نو د هغې به پیروي کوي او که پیروي ونه کړي نو دا بغاوت دی او د بغاوت په شریعت کې ډېره غټه سزا ده. نو شاید چې امارت اسلامیه به په جبر خو بند نه کړي خو د جبر نه علاوه هم نورې لارې دي د دوی سره خبرې د دوی پویول د افغان ملت او د افغان امارت مفاد دا ټولې خبرې داسې دي چې زه خوشبینه یم او دا امید او هیله لرم چې که چېرته دوی د ټي ټي پی د قایدینو سره کښېني نو د ټي ټي پی قایدین به د خپل عملیاتو نه لاس اوچت کړي. دې کې ډاکټر صاحب لکه د دې علماو دا کمرای چې مخې ته راله کم چې تاسو ته شرعي رایې وایې یا نږدې یو فتوا ته مونږ چې کوم دی لکه په دغه زمره کې مونږ شمارلی شو د دې نه پس په تاسو لکه دا خیال دی چې اوس به مولا هیبت الله صاحب یا امارت اسلامي چې دی د دې په بنیاد باندې هغوی ته دا وایي چې یاره تاسو دا کار مه کوئ؟ زما خیال دا دی چې د دې علماء کرام د دې شرعي رائے سره خو یو پیغام ډیر واضح لاړ تحریک طالبان پاکستان ته نو دا پیغام هم ډیر لوی زور لري او د دې نه بعد د افغانانو خپل طور طریقې دي د دوی جرګه ده د دوی ناسته ده د دوی مجلسونه دي نو زه امید لرم چې دا راتلونکي ورځې چې دي په دې کې به موږ ووینو چې تحریک طالبان پاکستان چې کومه سرګرمۍ وي او بالخصوص زمونږ په جنوبي اضلاعو کې وزیرستان په ډیر اسماعیل خان بنو لکی مروت کې دا به ډیر قرار ونیسي او سيزونه به ښه طرف ته روان شي. دغه ډاکټر صاحب یو ما چې دا سونه اعلامیه او کتل نو په دې کې د دریو کسانو ذمہواری چې کم دي دا غي ذکر شوی دی یو د مسلمانانو د عام مسلمانانو د غوي ذمہواری صدا په داسې حالاتو کې چلته کې اسلامي حکومت ته افغانستان کې دننه ک په اسلام آباد په افغانستان يرغل کېږي بیا به د غوي ذمہواری دویمه ذمہواری خپل علماو په ځان باندې خدا چیرې په دې حالاتو کې د علماو سره د غوي په سم مکلف دي هغه درېمه په امارت باندې یې خدا چې کچره دا کار داسې کېږي نو امارت لپاره دي چې دا اقدامات واخلي. نو تاسو څه غواړئ ډېر یو ماته خو یو ډېر هغه موږ دغه پراپرلی ورډډ اعلامیه ده چې هیڅ کم نه دی پاتې شوی عام مسلمان که بهراني دي که افغاني دي هغه علما
او امارت. نو غنې تاسو چې دا ریسپیکټ یو چې کم ډومینز دي دوی خپل دازي مواره پوره کې کم چې د علماو پوینټ آوټ کړي. حسن خان زه محسوسوم چې دا ډرافټ ډیر جامع ډرافټ دی او دا داسې ډرافټ نه دی چې یاره هغه په یو اچانک جوړ کړی شوی دی بلکې په دې باندې اول نه ډیر سوچ شوی دی او دا ډرافټ ډیر په ترتیب سره او ډیر په احتیاط سره جوړ کړی دی او چې کوم سیزونه ټاکلي دي یقینا چې د دې لپاره ټاکلي دي چې د دې نه بعد به په هغه فریم ورک کې اقدامات شروع کیږي. نو زما امیدونه ډیر دي. اوس زه دا زما مشوره دا ده چې د پاکستان علماء کرامو ته هم پکار ده چې د هغه اوس د دې یو جواب داسې ورکی او د دې خیر مقدم وکي. ما اوریدلې دي چې د دې میاشتې په 22م تاریخ باندې په کراچي کې د علماء کرامو یو غونډه را روانه ده چې د هغه قیادت به مولانا تقی عثماني صاحب کوي او په هغه کې په ایجنډا باندې دا اعلامیه د افغان علما موجوده ده. لکه چې په دې باندې به پاکستانی علما خپل بیا هغه باقاعده مونږ چې دوی خپل رد عمل یا خپل رائے به ورکړي. تاسو دا وایي جی زما خیال دا دی چې دوی به یو ډېر خیر مقدم وکړي ځکه چې تاسو ته معلومه وي او تاسو ته یاد وي چې مولانا تقی عثماني صاحب تله و باقاعده افغانستان ته دا خبره ډېر په تفصیل سره کړې وې او هغه د تحریک طالبان پاکستان د امیر نور ولی مسعود سره هم ملو شو او ډېر راغله و د ډېر امیدونو سره. نو پاکستانی علما به د خیر مقدمو کی او بیا عین ممکنه ده چې د افغانستان د علماو سره او د امارت سره س مذهبي سفارتکاری چې کومه تا ټریک 2 ډیپلوماسي وای اگر روانه شي ک ټریک 2 نوی مکمله پرایویټ نوی ټریک 1.5 وای لکه حکومت به هم په اعتماد کې واخیست شي او د افغانستان حکومت به اعتماد کې واخیست شي او راتلون کې ورځې چې دي عین ممکنه ده چې هغه مونږه خطر طرف ته بوزي. دغه ډاکټر صاحب یو اهمه خبره ده چې د دوه ترمنځ چې کم دی بارډر باندې تجارت باندې نو تاسو څه غواړئ چې اسه هغه مونږ کنه د کانفیډنس بیلډینګ میجرز کدا افغانستان سایډ نه دا یو شی وشو اسه پاکستان سایډ نم کدا یو پوزټیو چیرې ز ټیک دا هیومانیټیرین ټرکونه بزي بایلیټرل بزي یا ټرندډ کم چې دا ټرکونه بندي دا دي کدا شی وشي نو زم یو ډېر ښه ماحول به جوړ نشي. بالکل د اقوام متحده زیر اهتمام خصوص امدادي سامان تللی دی او اجازه ته ورکړی دی او دا کانفیډنس بیلډینګ میجرز چې کوم د افغانستان طرف نه رالل زما یقین دی چې د پاکستان طرف نه به هم د دې یو اقدام کیږي او د خوشگوار او د پیغام د پاره عین ممکنه ده چې څه پابندي کمی کی او سنور هم داسې اقداماتو کی چې کومه گزارش کو چې ټریک 2 ډیپلوماسي یا ټریک 1.5 ډیپلوماسي طرف ته خبره روانه شي او بیا د سرحدات مکمل آزاد شي. ها ډاکټر صاحب بخیرنه پښتنه کوم ابدا مې اوریدلې دي چې سعودي او اعلی سطحي ډیلیګیشن را روان دي او خصوصا د دغه نه پس نو تاسو غواړئ چې دا ټول کړه یو بل سره ملاويږي دغه سره دا لینک دی او یو ګراوند ورک تیاریږي وسو په دې باندې مخکې کې دي چې بلډینګ کارو شروع شي. بالکل دا خبره بالکل صحیح ده. افغان د سعودي وفد چې د زما اطلاعات دادي چې اول افغانستان ته روان دي او بیا به پاکستان ته راځي نو دا یقینا چې د ټول دا یو تسلسل دی دا جدا کړي نه دي بلکې یو تسلسل دی او خکاری داسې چې آینده ورځې زمونږ چې کومې دی هفته او میاشتې دا به یو د تعلقاتو اساس جوړيږي که خیر وي. که خیر به ډاکټر صاحب دعا وکړو چې الله تعالی څومره زر کې دعا وکړو. دعا ضروري ده. دعا ډیره ضروري ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب. دعا او دوا دواړه ضروري دي. ډیره مننه. الله مو روغ لري. الله دې خوشاله ساتي. الله دې خوشاله ساتي.